سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کوم د یو صوبایي پراجیکټ چې دوی ورته پایلټ پراجیکټ وایي، صوبه نووا سکوشیا. دلته دوی دوه کټګریز چې دي هغه په های ډیمانډ لیست کې اچولي دي. د لیبر مارکیټ په حواله باندې های ډیمانډ لیست دوی دې ته وایي. کله چې د دې لوکل کسان هغه دغه کمی نشي پوره کولی، نو دوی بیا امپلایر له صوبایي حکومت چې دغه امپلایر له اجازت ورکړي چې په دې کټګریز کې تاسو د بهر نه خلک راغوښتی شئ. نو کله چې دغه خلک راشي نو نه یوازې هغو ته جاب میلاو شي، بلکې د دې ځای شهریت ورته هم میلاو شي او سره د خاندانه هغو دلته مستقل بیا پاتې کیدی شي. نن چې کوم جاب دی یا های ډیمانډ جابز دي، نو هغه د سیمی سکلډ لیول به ورته موږ وایو، انټرمیډیټ به ورته موږ وایو. هغه کټګري سی ده. ما مخکې خبره کړې وه چې کوم ایکسپریس انټري ده، نو په هغې کې 0 A او B لیول والا دي، کوم چې های ډیمانډ سکل ورکوي. دا چې کوم دی نو دا سیمی سکل دی یا دا دومره سکل نه څومره چې هغه نو دا په ایکسپریس انټري کې نشته. خو خوش قسمتي دا ده چې دوی په پراوینشل کټګري کې دا اچولي دي. یو په دې کې دی ټرک ډرایوران دي، د هغو کټګري سی ده، او بل چې کوم دی نو هغه اردلیان دي یا کم نرس اسسټنټ چې په هسپتال کې ورته موږ وایو، یا ورته پیشنټ اسسټنټ د مریض چې اسسټ کوي. دا دواړه کټګریز چې دي دا په های ډیمانډ لیست کې دي. نو د دیو طریقې کار څه دی، دیو به اپلای څنګه کوي او نور څه د دې ریکوایرمنټس دي، په دې ټولو باندې زه ستاسو سره یو ډیمو تفصیلي پیش کوم. ښه ملګرو، دا د نووا سکوشیا امیګریشن افیشل ویب سایټ دی. دا پاڼه ده. یو خبره یاد ساتئ چې څومره هم زه لینک کولاوم نو دا ټول لینکس چې دي زه په ډسکرپشن کې ورکم، تاسو ته ګرځېدو ته حاجت نشته. د هغه ځای نه بیا دا ټولې پاڼې تاسو کولاولی شئ. دا د هغو های ډیمانډ څنګه چې وایي اکوپیشن ان ډیمانډ ما درته خبره کړې وه. نو د دې دپاره دوه د دیو NOC یا کټګریز دي چې هغه نرس ایډ دی، د اردلیز او پیشنټ سروس اسوسییټ، او بل کټګري چې کومه ده نو هغه ترانسپورټ ټرک ډرایور ده. دا تاسو لیدی شئ. دلته چې دی یو کال ایکسپیرینس پکار دی او عمر چې دی د 21 نه 55 کالو پورې های سکول ډیپلوما پکار ده، او په انګلیش CLB لیول چې کوم دی هغه 4 پکار دی. دا 4 د آیلټس سو برابر دی. استاد ته خیمه دا هغه بیسیک د ټول نه کم ریکوایرمنټ دی. د دې سره سره دونه پیسې چې لکه تاسو ځان سره راوړئ او دلته پې بیا په شروع کې اوسېدی شئ. د دې نه که تاسو تفصیل ګورو مونږه، نو دا اپلیکیشن ګایډ زه تاسو ته کولاو کمه. دلته دا لیکلی دی، دا د دیو تفصیلي بیا اپلیکیشن ګایډ دی، او دا یو پایلټ پراجیکټ دی چې 3 کالو پورې به شروع وي، او دا اوس دی دا تاسو کتی شئ اکتوبر 2020. نو مطلب دا دی چې یو میاشت مخکې دا شروع شوی او 3 کالو پورې وایي. بهرحال حکومت پکې په خپل حساب چینجز کولی شي، خو ضروري نه ده چې هغه پکې وکړي. ښه، اوس دا دوه اکوپیشن چې ما تاسو ته وښول، د ټرک ډرایور ده او یا نرسنګ ایډ والا، نو دا به تاسو څنګه ګورئ، د ریکوایرمنټس دي. ګوره دلته لیکلي دي نیشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن. په دې باندې ما مخکې یو ویډیو هم جوړه کړې وه، خو بهرحال تاسو دلته هم کتی شئ. دا چې کله مونږ دا لینک کلیک کوو نو دې ته مونږ راورسو، دا به کولاو شي. په دې کې بیا مونږ د دیو کټګریز چې دا هغه ورکو چې دا کم کم دي. نو اولنی چې دی هغه نرس ایډ اردلیز او دا پیشنټ سروس اسوسییټ چې کم دي، د دې کټګري چې ده که نه 3413 ده. نو کله چې مونږ دلته په دې کې دا ورکو سرچ بای NOC کوډ 3413 دا راغی. اوس ګوره نرس ایډ او اردلیز او دا، نو دا مونږ سرچ کو، دا به مونږ کولاو کو. کله چې دا تاسو کولاو کنه دلته تاسو کتی شئ چې دا درې واړه سیزونه چې دي تقریبا یو شان دي. نو تاسو کو جاب کړی، نو تاسو کوم خپله CV جوړوئ یا ورک ایکسپیرینس جوړوئ یا هر څه جوړوئ، نو هغې کې ټایټل کم کم پکار دي. دا د دې نه یو ټایټل تاسو په هغې کې لیکلی شئ، اردلي که نرسنګ اټنډنټ نرس ایډ، دا څومره چې دلته تاسو ګورئ. په دې کې انکلوجن په دې کې دام شامل دي، لکه دام لیکلی شي چې ایمرجنسي میډیکل ریسپونډر یا فرست ایډ اټنډنټ. دا مین ډیوټیز به دغه د هغو صحیح. دا به هم تاسو چې کله خپل دغه جوړوئ ایکسپیرینس جوړوئ، نو دا څیزونه کم از کم چې مین ډیوټیز د 60-70% د دې سره میلاویږي. نو ګوره دی وایي چې انسر کال سیګنل کنه دا سی چل بکې بیډونه به سم یا سیزونه په هسپتال کې چې کوم دي دا تاسو کتی شئ. بیا ټیک پیشنټ د هغو بلډ پریشر ټمپریچر پلس کاته غواړي، دغه وخت نا وخت چارټونه وړه راوړه غواړي. دا ټوله خبره تاسو هلته کتی شئ. بیا امپلایمنټ ریکوایرمنټس دي، لکه دیو څه پکار دي. نو دیو وایي چې کم از کم 12 دا سیکنډري سکول ایجوکیشن سم چې 12 او د هغې سره چې تا لکه آن جاب ټریننګ کړی
یا د نرسنګ ایډ یا د دې څه پروګرام کړی دی انسټیټیوشن نه کا پرایویټ یا کو ګورنمنت کار سي نو چې دغه ډیپلوما د سره که هغه د کال کې نیمه د خنور سبق نه دی ویلي بار څه ټریننګ یا سرټیفیکیټ یا ډیپلوما یا ان جاب ټریننګ هر څه چې دا پاره کې دی بیا چې تاسو سی پی آر هم کړه نو سی پی آر خودل ته په ورځ کې کیږي سی پی آر خو بهرال سرټیفیکیټ په دې ما ویډیو جوړ کړی دا او سی پی آر څنګه کول غواړي هغه کو تاسو غواړئ نو هغه هم کته شي او دا به تاسو یو ورځ ټریننګ یا دوه ورځې ټریننګ بهرال هغه به تاسو بیا سرټیفیکیټ درکې دغه څه غټه خبره نه ده او دوی بیا سوي چې ډرایور لایسنس نو ډرایور لایسنس به هم جوړول غواړي دی ها ایکسکلوژن څه چې پکې نشته هغه دا نشته لکه پریکټیکل نرس لپاره دا نه ده نور لپاره دا نه ده نو دا لکه کټګوري دا کله چې دا تاسو راواړوي نو په دې حساب به تاسو خپل ډاکومېنټس چې کوم دي هغه به تیار کړئ لکه که تاسو سی وی لګئ او کو نور ډاکومېنټ جوړوي یا ایکسپیرینس راخلئ نو چې په هغه کې دا سیزونه تاسو منشن کړئ دغه شانتي وس کومنګ دی بلک دغه لور شو دا چې کوم د ټرک ترانسپورت ډرایور یا تاسو ګورئ نو ان او سی د چې دا 7511 دا نو کو دا منګه په دې کې ورکو چې ان او سی 7511 نو 7511 دا راغی ترانسپورت ټرک ډرایور دا کوم کولاو کو نو دغه شانتي د دیو چې دا کولاو شو ترانسپورت ټرک ډرایور ټیکشن د دیو ټایټل به تاسو ورکوي ګوره بلک ګوډ ډرایور دا مختلف قسمه دغه دی ډمپ ټرک والا یا فلیټ بیډ ټرک والا دا ټول د ټرکونو دا په دې کې تاسو هر یو ټایټل ورکوي دغه شان مین ډیوټیز به دا غوسه وکړي دي دا وکړي دي دونه ټرکو چلولې دي دا ټول تاسو تفصیل بیا په هغه کې کته شي دا په خپل ډاکومېنټس کې بیا لیکي او د دین علاوه امپلایمنت ریکوایرمنټ څنګه چې ما وې نو دا کمپلیشن اف سیکنډري سکول پکار دی ان جاب ټریننګ چې دی شوی یا کوسه تا چرته ټریننګ د ډرایور ټریننګ کورس کړی دغه سيزونه چې کم دي دا پکار دي او کلاس 3 ار ډي لایسنس دغه پکار دی بیا لکه چې تا ایر بریک پکې استعمالي نو د هغه خپل لایسنس هغه په غټرکونو کې دغه پکې پکاري بیا اډیشنل انفارمیشن لکه که تاسو بیا مخه ته پکې پوزیشن درکې دا نور دي خادا د سيزونه پکې نه دي شامل نو دا خو لکه دغه په حواله باندې خبره شو چې لکه دا تاسو په دې ځنه کته شي چې دا کټګوریز دلته چې کله تاسو لاړ شئ دا دوانه کوډ پکې تاسو کته شي او دا معلومول شي چې را څه طریقې کار دی ښه بیا د ټول نه امپورټنت خبره چې کومه ده نو تاسو به اپلای څنګه کوئ دا خو تاسو وکتل په دغه حساب باندې چې تاسو سره دغه ډاکومېنټس پوره کیږي کنه کیږي بیا بدلته تاسو له یو فول ټایم جاب پکاري دا به تاسو آنلاین اپلای کوئ د ټول نه مخکې خبره ده چې تاسو ته پرمننت جاب آفر شوی په نو سکوشیا دغه صوبې نه دا به تاسو څنګه ګورئ مخکې یو کان باندې ویډیو نو ملګرو وی چې راغو مونږ ته ریپلای نه کوي او دا وایي چې د دې خلک اخلو داسې خبره نه هاي ډیماند لیست چې کمی دا ما تاسو مخکې خبره کړې ده بیا درته هم کوم چې اغالته جاب هغه نشي پوره کوله نو دیو امپلایر ته وایي چې تاسو دا دغه ورکولای شي او د هر ځای خلک راغوښته شي ځکه دا دغه زه چې ته کوم خبره کوم نو هغه د افیشل ویب سټ خبره ته کوم او هغه په های ډیماند کې اچولې دي او دا دغه پروسیجر دی نو خامخه به تاسو اخلي ښه وس کله کومه وګورو چې را مونږه آنلاین ورکو جاب د اردلیانو جاب نو دا کومه آنلاین سرچ کو اردلی جابز ان نو اسکوشیا دا اوس ما ولکو نو دلته چې دا ګوره دا جاب بانک ته دا د ویب سټ ته بده باندې تاسو کته شي دی به لینک درکما کنه دغه شانتي دا نور دی مختلف قسمه دا بلا شي دی انډیډ والا دی دا منډیډ والا دی دا بل دی ورس شیا د کس شه .com دا پکې بیا ایکسپلور والا دی دا نور دی دا مختلف ویب سټ ته بده باندې تاسو بلها شي جاب چې دی هغه لکه کته شي اوس دا یو کلیک کمندار هغه اوس دی دا ګوره اویلیبل جاب دا څومره دی په نووا سکوشیا کې چې دا یو کم شپېته جابونه دی الیفکس دی خار دی غټ پاغه کې اته دی دغه شان بیا به دا یو جاب تاسو کولاوي هغه ته به ایمیل کوئ څه طریقې کاری پاغه باندې خپل رزومي او خپل کور لیټر بلېږي رزومي او کور لیټر دا ډیر زیات ضروری دی چې هغه سره کور لیټر دی کور لیټر نه بغیر دا دغه نه کیږي کور لیټر بس تاسو ته یو دغه کور لیټر به زه وګورم او هغه به هم په ډسکرپشن کې ورکم هغه تاسو بیا کته شي او سیمپل غونډه چې لکه کور لیټر
څنګه لیکل غواړي خپل ریزومي څنګه لیکل غواړي نو دا مختلف دغه دی ته به تاسو اپلای نه کوئ دغه شانتي که منګه د ټرک ډرایور هغه دغه وګورو نو دا چې کله تاسو سرچ کوئ ټرک ډرایور جاب ان نووا سکوشیا نو دلته هم مختلف دا ګوره دا مختلف قسمه ټرک ډرایوران ترانسپورټیشن کمپنی ده دا بل ټرک ټرانسپورټ ټرک ډرایور دا دلته بیا اوس انډیډ والا دا وایي د دې باندې کته شي دا انډیډ دا هم انډیډ والا دی دا بل چې د جاب بانک والا ویب سایټ دی دلته کې دا نور دی د دې بم زه دوه درې لینک وو جاب والا دی کنه د دې بم زه دوه درې لینک ورکما او پاغي حساب باندې تاسو هغه ته ایمیل په ترو یا بل څه ذریعہ هغه پاغي کې لیکلي نو په هغه طریقه باندې تاسو اپلای نه کولای شئ کله چې تاسو ته جاب آفر وشي نه د هغې نه پس بیا چې کومه طریقه نو هغه بیا دا ده چې دلته مونږه دیو دا خبره کړې وکنه دا نو اول خو بلکه پرمننت جابي چې هغه کم از کم چې دی هغه 30 اورزي پر ویک په یو هفته کې 10 غنټې دا به پکاري دا چې کله تاسو ته میلاو شي نو بیا د هغې نه پس چې دی بیا یو هاف بین افورد فول ټایم جاب خادا به تاسو درکې دغه 30 اورز پر ویک ته بیا به دا دای چې لکه تاسو جاب به پرمننټي او دا غي ان ډیټ باندې چې لکه دا کله ختميږي دغه پکې نه او دا نور تفصیل تاسو کته شي چې دا جاب په نووا سکوشیا کې دا ټیک د امپلایر بیا څه کم ریکوایرمنټ دي هغه په دې کې لیکلي دي د هغې نه پس چې د ډاکومنټس ریلیټډ ټو موو ټو نووا سکوشیا بیا کم ډاکومنټس پکار دي دا تاسو بیا کته شي دی لکه اوس وایي چې بانکینګ انفارمیشن نو دا به تاسو کم از کم دا چې لکه تاسو به your immigration cost او travel expenses دا ټول چې دینو دا بیا په دې کې تاسو کته شي چې لکه کومه تاسو پر اتلو به کومه خرچه راځي هغه به تاسو بیا پوره کوئ ښه بیا دا خبرو شو های سکول ډیپلوما دا تاسو په قلاره بیا کته شي بیا که راځي نو دیو طریقه کار هم دا څنګه چې ما وې دا په دغه کې نشته په د ایکسپریس انټری کې نشته نو د طریقه کار دوه دی لیکل پروینشل اول با چې کله تاسو ته جاب میلاو شنو بیا به پروینشل نامینی پروګرام دی دا هغه ته به اپلای کوئ آنلاین او هغه چې دی آنلاین دلته به تاسو ته وسوخه چې دا ویب سټ ته دا غو اکوپیشن ان ډیماند ټیک شو دلته به تاسو راشئ او دا به اپلای آنلاین دا چې تاسو کله کولاو کوي نو دا فارم به تاسو ته راشي او دا چې د دې نه اپلای ناو او دا تقریبا چې د شپې منټ اخلي او دی بیا وي سبمټ اند ویټ ټو هیر فرام اس it may take us 3 months or more خادريونه درې میاشتې زیاته غستې شي تاسو ته دا به تاسو بیا سبمټ کوي هغه ته دا چې کله تاسو ته جاب افر شي دا غینه پس خبره ده بیا نو اول تاسو دې ته اپلای وکړه بیا کاست وای there is no application fee ګوره د دې لپاره اپلیکیشن فیس د دیوژن نشته او تاسو کو ریپرزنټیټیو خپل اخلین دا غو بیا خپل تاسو پیسې ورکوي او لینګویج ټیسټینګ د لپاره کم چې تاسو بکوي د انګلیش پروفیشنسي د لپاره دا غو خپل پیسې ورکوي بیا دویم لیول باندې بیا کاناډا فدرل نو کاناډا فدرل دی دا وای چې کله تاسو اغه نامینیټ کړئ نو بیا به تاسو پرمننت ریزیډنټ د لپاره شپږ میاشتې کې دنه بیا به تاسو اپلای وکړئ او سره د خاندان به بیا راځي ښه دا و چې اپلیکیشن په اړه کې نور تفصیل لیکل دی یا که تاسو چاله پیسې ورکوي ریپرزنټیټیو نو هغه تفصیل دی کنه ورکوي ضرورت نشته دا بیا ښکته راځو خپل ډاکومېنټس به دغه کوي نو آل ډاکومېنټ د ټول ډاکومېنټ پی ډی اف فایل به دغه جوړ کړئ او کو کلر نو هغه بل کا بلیک اینڈ وایټ کوي دا ټول تفصیل تاسو دلته کته شي بیا لینګویج چې کم دی نو ما تاسو خبره کړې و چې دلته چې کم دی ټول ډاکومېنټس به هغه انګلیش ته یا فرنچ ته بدلول غواړي کو په بل ژبه کې دغه بکوي بیا ډاکومېنټس ریلیټډ ټو یور جاب افر کړه تاسو له جاب افر درکې امپلایر نو دا فارم دی هغه خو به امپلایر ډکه بهرال دا غو ډیوټي ده خدای هم دلته لیکل دی ډاکومېنټس ریلیټډ ټو ورک ایکسپیرینس خاطر چې کله خپل یو کال ایکسپیرینس کم از کم پکار دی په 13 کالو کې نو په هغه به ست طریقې کار هغه ټول دلته لیکل به تاسو وګورئ چې دا هغه فول اډرس په پکاري تاسو سپروایزر چې فیکس نمبر ایمیل ویب سټ کوی نه هغه اډرس داغه سیګنیچر و پکاري او نور جاب ډیسکرپشن چې څه تاسو کړی دي کنه دا جاب ډیسکرپشن تاسو دا غي نه راخله او دا غي مطابق خپل جوړول شي ها کاپی اف های سکول ډیپلوما دا و پکاري نور کو سرټیفیکیټ هغه به سره راوالی بیا چې کم دی نو بیا وای چې سی ال بی سکور دا کانیډین لینګویج بنچ مارک چې کم دی دا سلور
کم از کم پکار دی هایر نو 4 دلته تاسو کته شئ چې تاسو کله آیلټس ورکوئ نو په هغې کې په لیسننګ په اورېدو کې به 4.5 پکار دي. دغه شانتې دا چې دی نو په ریډینګ کې 3.5 پکار دی او په دې دوو کې 4 پکار دی. دا ډېر بیسیک دغه دی او دا ډېر په اسانه کېږي ځکه چې دلته تاسو له انګلیش نه درځي نو بیا به خلکو سره کمیونیکیشن څنګه کوئ دا کار به څنګه کوئ. دا ډېر بیسیک ریکوایرمنټ دی. دغه بیا پاسپورټ دپاره خپل طریقې کار دا نور بیا خبرې چې دي نو دا تاسو بیا وروسته کتی شئ او اپلیکیشن پروسس څنګه چې د ما اوس وښوو لکه دا دلته لیکلی نو همدغه ویب سایټ دی کوم چې ما تاسو ته اوس کولاو کو چې دلته لکه هغه فارم چې کوم دی دا فارم دلته لیکلی نو دغه که تاسو کلیک کوئ نو دا فارم به راشي او دا تاسو ډکولی شئ. بیا دغې نه پس نور دې څه وایي که تاسو ریفیوز شوئ نو څه طریقې کار به دا ټول بیا هغو پکې لیکلي دي او دا د امپلایر دپاره ګوره دلته چې کوم امپلایر دي که نه هغو چې تاسو ته جاب افر کوي د هغو خپلې ډیوټیانې نو هغو دپاره دا لیکلي دي چې یاره تاسو به اول دلته کسان ګورئ او چې دلته پوره نه شي نو بیا به هغو ته هلته به دغه کوئ نو دا امپلایر باندې بیا د هغو خپل کار چې لکه هغو ته خپل وضاحتونه کوي چې دلته موږ ته میلاو نه شو او په دې وجه موږ دې کسانو ته بهر دپاره دغه وکړو دا ډیمانډ وکړو نو د دې د هغو دا د هغو خپل حساب کتاب دی. بیا خو بهرحال دا یو تفصیلي ډیمو د ما خیال دی چې نور پکې څه خبره پاتې نه ده چې تاسو به جاب څنګه ګورئ او تاسو به اپلای څنګه کوئ. دا ټول لینکس چې دي دا به زه په دغه کې تاسو ته درکمه په دې ډسکرپشن کې به یوټیوب په هغه زما ویډیو چې کوم دی د هغې په ډسکرپشن کې به دا ټولې خبرې نو په دې طریقه تاسو جاب ته اپلای کولی. ملګرو ډیمو تاسو وکړه تاسو پوه شوي چې څه طریقې کار دی څنګه موږ اپلای کولی شو کم ریکوایرمنټس دې له پکار دي. اکثر ملګري شارټ کټ ګوري یا هغه دا خبره کوي چې دا خو ډېر اوږد پروسس دی نو یو خبره تاسو په خپل ذهن کې کیدی چې دا څه د سعودي ویزه نه ده نه د یو ای ویزه ده نه د بل ملک ته چې تاسو پیسې ورکړئ لاړ شئ او هلته پیسې ګټئ او کله اقامه ختمیږي او کله ویزه ختمیږي او بیا د هغو غلامي کوئ. دلته خبره داسې ده چې لکه دلته کله دا ستاسو کار وشي ټیک ته وخت به اخلي په سرچ کې به وخت اخلي تاسو په مخه اپلایانې کوئ خو کله چې ستاسو کار وشي نو یو خو دا ده چې تاسو مستقل دلته تاسو ته جاب میلاو شي او د هغې نه علاوه چې دی نو تاسو د دې ځای سټیزن شئ او د دې ځای شهریت تاسو ته میلاو شي. نو په دې خبره سوچ پکار دی چې هغه ځای کې تاسو د خاندان دپاره څومره پیسې ګټئ نو هغه ټول خاندان بلکې را روان نسلونه هم تاسو هغو ته فایده رسولی شئ. په دې خبره سوچ وکئ او دې څیزونو ته اپلایانې شروع کئ او هیله ده چې د ډیرو خلکو به فایده وشي. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره د ما سره اوسئ. د الله په امان.